د دې ترڅنګ موږ د سمارټ میټر موضوع موږ ته ډېره مهمه ده چې تقریبا له تېرو 10 میاشتو 9 میاشتو راهیسې موږ په دې پروسه باندې کار کړی. دا پروسه نهایي سوې ده او انشاءالله ډېر ژر به د سمارټ میټرونو په برخه کې موږ یو ښه مهم او ښه زیری خپل ولس ته ولرو چې هغه به ډیجیټل میټرونه سمارټ ته بدلیږي. سمارټ داسې میټرونه دي چې په دې کې بیا میټر خوان ته اړتیا نشته چې هلته ورته ودرېږي. دغه میټر به خپله د LDMS او وارث له لوري نه په اتومات ډول سره خپله ډیټا د یوې ورځې د یو ساعت د یوې میاشتې کې هر څومره وخت موږ وغواړو د موږ ډیټا سنټر ته انتقالولی سي او په شفاف ډول باندې به خلکو ته بیلونه چاپ کیږي او رسیږي به. او د دې میټرونو له لارې نه موږ کولی سو چې د نیټ میټرینګ پالیسي تطبیق کړو چې هغه له خلکو نه د برخه اخیستل دي. هر څوک کولی سي چې خپلو کورونو پر سر باندې سولر ولګوي، څومره استفاده چې خپله طریقې خپله کوي، نور بقایه برق به موږ له خلکو څخه په یو معلوم کیلوواټ قیمت باندې اخلو او خلکو ته به د عاید یوه ذریعه هم وګرځي او په ضمن کې به د خلکو کورنۍ اقتصاد هم ورسره برابر سي. یو لوی ډیټا سنټر باندې کار شروع کوو چې د تعمیر چارې عملا شروع دي او هغه زاړه تعمیرونه چې په هغه ساحه کې ولاړ د هغوی د تخریب چارې شروع دي، وروسته به هلته نقشه لویږي او کار به پرې شروع کیږي چې دغه ډیټا سنټر به د هیواد په سطحه باندې یو مهم ډیټا سنټر وي او دلته به د هیواد په سطحه چې څومره میټرونه دي، څومره د موږ برېښنا کوټونه دي، جنکشنونه دي، د دې ټوله ډیټا به په انلاین ډول باندې هلته ذخیره کیږي او راځي به او ترڅنګ به په شبکه کې موږ د اسیکاډا سیستم وصل کوو چې په یو ځای کې عارضه وي هغه به موږ ته په سیکنډونو باندې ښکاري او راته معلومیږي به. د دې په خاطر چې د برېښنا شرکت ښه پرمختګ ولري نو د ظرفیتونو لوړول او همدارنګه په داخل د شرکت کې د سیستمونو جوړول مهم دي. په دې کې موږ دوه کاره کړي. یو ټرننګ سنټر چې له مخکې نه هم موجود و خو یو نیمګړی ټرننګ سنټر و چې ډېرې برخې فلج وې او نه یې درلودې. موږ دغه ټرننګ سنټر په ډېر منظم او معیاري ډول جوړ کړو، فعاله مو کړو چې په دې کې ښه منظمه پاکه لیلیه، طعامخوري، اشپزخانه، مسجد، کتابتون، د لوبو میدانونه، ورزشي کلب او فکري مرکز او د عملی کار لپاره لابراتوارونه دا ټول پکې شتون لري او هر وخت الحمدلله که تاسو له دې نه لیدنه وکئ د موږ کم از کم په 40 ساعتونو کې هلته له 50 نه تر 100 کسانو پورې هره ورځ ټریننګونه اخلي، له مختلفو ولایتو نه خلک راغوښتل کېږي. خو ترڅنګ یوه موضوع چې مهمه ده هغه د تحقیق او انکشاف ریاست و چې موږ په د برېښنا شرکت پر چوکاټ کې هغه اضافه کړی، ځکه موږ هم خپله تولید لرو، هم توزیع لرو او هم په دغه برخه کې انتقال لرو. نو د دې په خاطر چې موږ د نړۍ له پرمختللو معیاراتو استفاده وکړو او څنګه وکولی شو چې له کمو منابعو نه زیاته استفاده وکړو او په نوې بڼه باندې په ارزانه بڼه باندې خلکو ته خدمات وړاندې کړو. نو د دې په خاطر د تحقیق او انکشاف ریاست ایجاد شو چې د دې ریاست له نوم څخه ښکاري چې دوی به په دې برخه کې تحقیقات کوي، د تحقیقاتو په نتیجه کې به هغو ته انکشاف ورکول کیږي.